السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ضمیر مرفوع منفصل هغه ضمیر ته ویل کیږي چې خپله عامل سره یو ځای رانشي چې په ترکیب کې مبتدا یا خبر واقع شي، لکه هو، هي، هما، همداسې نور. هن دی، انت دی، انتما دی، انتم دی، انتن دی. لکه وایي چې هو ذهبه، هو چې شو مبتدا شو، ذهبه خبر شو. یا چې وایي ذهبه هو، ذهبه مبتدا شو، هو خبر شو. همداسې نور مختلف مثالونه پکې راځي. ضمیر مرفوع متصل ته راځو. په دوه قسمه دی: ضمیر بارز، ضمیر مستتر. ضمیر بارز تعریف: هغه ضمیر ته ویل کیږي چې په ژبه ویلی شي او په سترګو باندې ښکاري، لکه ضربه. ضربه کې چې الف دی، هم یې لیدلی شو، هم یې په ژبه یې ویلی شو. ضربت کې چې تا ده، هم یې ویلی شو او هم یې لیدلی شو. ضمیر مستتر تعریف: هغه ضمیر ته ویل کیږي چې په ژبه نه ویل کیږي او نه په سترګو ښکاري، لکه مثال ضربه کې چې هو دی. موږ چې اوس مثلا خبرې کوو وایو ضربه کې هو پټ دی، اوس مثلا یو مخاطب ته وایو چې ضربه وي، خو هغه یې ووهو که نه، ضربه یعنې هو پکې نه کارو. همداسې نور مختلف مثالونه دي. ضمیر مستتر په دوه قسمه دی: واجب الاستتار، جایز الاستتار. واجب الاستتار تعریف: هغه ضمیر ته وایي چې په کومو صیغو کې هغه پټ وي، همیشه فاعل جوړیږي، او د هغې لپاره اسم ظاهر هغه لپاره فاعل نه جوړیږي. که واجب الاستتار څلور مقامات لري: واحد مذکر مخاطب فعل مضارع په صیغه کې، لکه په تضربه کې چې انت دی. واحد مذکر مخاطب امر حاضر په صیغه کې، لکه اضرب کې چې انت دی. واحد متکلم فعل مضارع په صیغه کې چې اضربو کې چې انا دی. جمع متکلم فعل مضارع کې چې نضربو کې چې نحن دی. راځو ضمیر جایز الاستتار: هغه ضمیر ته وایي چې په کومو صیغو کې پټ وي، نو هغه صیغو لپاره فاعل جوړیږي. کله چې اسم ظاهر نه وي، که اسم ظاهر وي بیا اسم ظاهر فاعل جوړیږي. ضمیر جایز الاستتار درې مقامات لري: واحد مذکر غایب په صیغه کې چې هو دی. واحد مؤنث چې د غایب په صیغه کې هي دی. اسماء صفات پنځه دي. اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه مبالغه، صفت مشبه، اسم تفصیل. ضمیر منصوب په دوه قسمه دی: متصل، منفصل. ضمیر منصوب متصل تعریف: هغه ضمیر ته وایي چې په عامل سره یو ځای راشي په ترکیب کې، لکه ضربوه کې چې هو دی، یعنې هو دی، هی ده، هی. او په ضربهما کې چې هما دی. ضمیر منصوب منفصل تعریف: هغه ضمیر ته وایي چې د خپل عامل سره یو ځای رانشي په ترکیب کې مفعول به واقع شي، لکه مثال لکه ایاک نعبد، مفعول به یعنې نحن چې شو، نعبد دا چې شی شو، مفعول به شو، په همدې فعل واقع شو که نه. اسم جامد شپږ قسمه دي: ثلاثي مجرد، ثلاثي مزید، رباعي مجرد، رباعي مزید، حماسي مجرد، حماسي مزید. ثلاثي درې حرفي ته وایي، لکه فعل، ضربه درې حرفي ته وایي. ثلاثي مزید به هغه ته وایي چې درې حروفو څخه یو اضافي، لکه اکرمه. رباعي مجرد هغه ته وایي چې
څلور حرفي وي لکه اکرمه. رباعي مزید به هغه ته وایي چې یو حرف یې اضافي وي قرطاسن. حماسي مجرد پنځه حرفي ته وایي چې جهمروشن پنځه حرفي وي. حماسي مزید به هغه ته وایي چې پنځه حروفو څخه اضافي وي لکه حندریسن. فعل په څلور قسمه دی. فعل ثلاثي او فعل ثلاثي مزید به فعل رباعي فعل رباعي به. فعل ثلاثي هغه فعل ته وایي چې درې حروف ولري لکه فعله. فعل ثلاثي مزید به هغه فعل ته وایي چې له درې حروفو څخه یو حرف اضافي وي لکه افعله. الف غین لام څلور شو. فعل رباعي هغه فعل ته دی چې څلور حروف ولري لکه فعلله. فعل رباعي مزید به هغه فعل دی چې څلور حروف ولري یو حرف اضافي لکه تفعلله. ټول اسمونه او فعلونه اوه قسمونه نه خارج نه دي. هغه ټول په شعر کې دي. صحیح است، مثال است، مضاف است، لطیف است، محمود است، واجب است. صحیح است، مثال است و مضاف است، لطیف است، محمود است، واجب است. صحیح په لغت کې روغ ته وایي او په اصطلاح کې هغه ته وایي چې فا عین لام کلمې مقابله کې نه حرف علت وي او نه حمزه وي او نه دوه حروفه د یو جنس نه وي لکه ضربه بر وزن فعله فعلن. ضربن بر وزن فعله فعلن. محموز په لغت کې ټیټې ملا والا ته وایي او په اصطلاح کې محموز دې ته وایي چې فا عین لام کلمې مقابله کې حمزه وي که فا کلمې مقابله کې راشي حمزه نو محموز الفا. که غین کلمې مقابله کې راشي حمزه نو محموز العین. کلام کلمې مقابله کې راشي هغې ته محموز اللام وایي لکه قرأ اخرني حرف ته چې محموز اللام وایي ځکه چې لام مقابل کې د حرف علت مقابل کې راغلی وي. که مثال په لغت کې نظیر ته وایي او په اصطلاح کې که چیرې حرف علت مقابل کې راغلی وي که چیرته د وو وي مثال یا وي که چیرته الف وي. وو یا الف حرف علت دی نو دې مقابل کې راغلی وي نو دې ته مثال وایي. اجوب په لغت کې ګېډې کولو ته وایي او په اصطلاح کې دې ته وایي چې د عین کلمې په مقابل کې حرف علت وي راغلی وي. که وو راغلی وي ورته اجوب وایي لکه قول قال. او یا چې یا راغلی وي ورته اجوب وایي لکه بیع. چې ناقص په لغت کې کټ کړی شوي ته وایي او په اصطلاح کې چې لام کلمې په مقابله کې حرف علت راشي که وو راشي نو ورته ناقص ووایي لکه دعا. او که یا راشي ورته ناقص یا وایي لکه رمه. لفیف په لغت کې راټولولو ته وایي او په اصطلاح کې فا عین لام کلمې مقابل کې حرف علت راشي لفیف ورته وایي. لفیف په دوه قسمه دی، مفروق مقرون. لفیف مقروق دې ته وایي چې فا او لام کلمې مقابل کې حرف علت راشي لکه وقین. لفیف مقرون دې ته وایي چې عین او لام کلمې مقابل کې حرف علت راشي لکه طیعه او وطیعه. مضاعف په لغت کې دوه چنده کولو ته وایي او په اصطلاح کې دې ته وایي چې دوه حروف پکې له یو جنس نه وي لکه ددن خلقن قققن. بیا مضاف په دوه قسمه دی، مضاف ثلاثي مضاف رباعي. مضاف ثلاثي دې ته وایي چې په ثلاثي دوه حروف لکه د یو جنس نه وي لکه ددن او قلقلن او قمقن
مضاعف رباعي دې ته وایي چې دوه حروف له یو جنس نه وي لکه زلزلون فعللون. یو ځلې بیا وایم مضاعف ثلاثي دې ته وایي چې په ثلاثي کې دوه حروف له یو جنس نه وي لکه دددن قلقلون دی په ثلاثي کې دی. او مضاعف رباعي دې ته وایي چې په رباعي کې دوه حروف له یو جنس نه وي لکه زلزلون فعللون. اهل عرب له هر مصدر نه 12 څیزونه مشتق کوي. شپږ اسمونه شپږ فعلونه. شپږ اسمونه لکه اسم فاعل اسم مفعول اسم ظرف مکان اسم ظرف زمان اسم اعلی اسم تفصیل. او شپږ فعلونه فعل ماضي فعل مضارع فعل امر فعل نهي فعل نفي فعل جهد. اسمونو تفصیل اسم فاعل کارکوونکي ته وایي ضاربون. اسم مفعول هغه چاته ویل کېږي چې پر کار واقع شوی وي لکه مضروبون مضروبون. اسم ظرف مکان هغه ځای ته وایي چې په کوم ځای کې کار واقع شوی وي لکه مضربون. اسم ظرف زمان هغه وخت ته وایي چې په کوم وخت کې کار واقع شوی وي. اسم اعلی هغه څیز ته وایي چې په کوم څه سره کار کیږي مضربون. اسم تفصیل ډېر کارکوونکو اعلی ته وایي لکه ډېر کارکوونکو اعلی ته وایي ډېر کارکوونکو اعلی ته وایي لکه ازروي. د فعلونو تفصیل فعل ماضي لکه ضربه وهل شوی و. فعل مضارع اضربو یعنی زه به یې ووهم یا شی. فعل امر اضرب ووهه. فعل نهي لا تضرب. فعل نفي لا يضرب. فعل جهد لم يضرب. ملګرو درسونه درسره ډېر په دقیق ډول سره یادوئ چې دغه قواعد مو زده شي بیا ډېر په اسانه په عربي کې پرمختګ کولی شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.